د ورو سوال کړی دی وي روژه مې نیولې وه غوسه ومه نو یې ښځې ته مې دا ووي که زه تا سره پاتې شومه نو زما به په الله باندې ایمان نه وي اوس وایي زما مرسته وکړه خبره مې وي غټه کړې ده خلک راته وایي چې ښځه دې طلاقه ده او په 3 کاڼو طلاقه ده او د فایدې دپاره وایي هغه د حیض په ورځو کې وه الجواب اوس وایي زمونږ مرسته وکړئ راشي ډېر دا ګرم ګرم نه د بریتو نه وینې ساسي خو چې کار وکړي بیا راشي څه طریقه به نه وي نو پارټي هم د ورې ځان نه کنټرول کوو ټول زور د ښځې نه وباسي یاده که دا مسله چې چا ښځې ته ووایي که زه تا سره پاتې شومه نو زما به په الله ایمان نه وي نو ده ډېر قبیحه خبره کړې ده ډېره ناروا خبره کړې ده د دې څه معنی ده بلې طریقې سره داسې ووایه که زه تا سره پاتې شوم ای ښځې نو زه به کافر یم زه به یهودي یم زه به نصرانی یم دلته یو څو مسلې دي یوه مسله دا ده الحمدلله زما دا طریقه ده چې ګوره زه سوال ټوټې ټوټې کړم چې زموږ د وروڼو خویندې مې پوه شي دې چې 3 مسلې دي یو دا سړی په دې سره کافر کېږي او که نه دویم دا ښځه بې طلاقه شوه او که نه درېیمه وایي ښځه مې حیض کې وه دا اوس بله مسله ده نو اول دې مسلې ته راځو چې په دې سره سړی کافر کېږي او که نه نو نه کافر کېږي په دې سره اصل کې دا څوک چې قسم خوري د ده مقصد صحیح یعنی دی د کفر نه نفرت کوي نو دومره بدی شي ځان پرې د دې کار نه منع کوي نو که ما دا کار وکړو زه به کافر یم د ده اوس کفر خوښ دی بدی شي ځکه خو یې دومره سخته خبره وکړه خو جاهل دی دا خبره یې غلطه ده او ځکه حدیث کې راځي واوره دا حدیث امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا چې قسم وخوړو په قسم کې دا ووی انی بریء من الاسلام چې زه د اسلام نه بیزاره یم زه به د اسلام نه وتی یم که دا سړی ارادتنې دا خبره کړي چې زه کافر کېږم نو دی څه شو کافر شو وان کان صادقا که دی د قسم کې رښتیا یو دا قسم پوره کړي فلن یرجع الى الاسلام سالما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اسلام ته راواپس شو خو روغ رمټ راواپس نه شو څنګه روغ رمټ راواپس نه شو ولې د ګناه خبره وکړه صحیح د مسلمان دی خو ایمان باندې دوړه پرېوته داسې خبره زه به کافر یم دا زموږ د پښتانه به کوي به زه به یهودی یم او زه به هندو یم داسې خبره شو نو دې سره کافر کېږي نه اوس والعیاذ بالله د یو سړي اراده دی چې زه کافر کېږم نو والعیاذ بالله کافر کېږي او جدا مسله ده خو عام دا خلک چې وي دوی نه کافران کېږي خو لوی ګناه کې دي او توبه به وباسي دویمه مسله اوس دا ده چې دا ښځه پرې طلاقېږي که نه نو ښځه پرې نه طلاقېږي دا خو طلاق الفاظ نه دي که زه تا سره پاتې شوم نو زه به کافر یم یو طلاق نشته نو ښځه پرې نه طلاقېږي نو اوس دې څه ده باندې کفاره ده دی به کفاره ورکوي د قسم دا یو قسمه قسم دی دا هم قسم دی یو سړی وایي والعیاذ بالله زه به کافر یم که ستا خواته درغلم د دې څه مطلب دی قسم دی لکه یو سړی زما دې په الله قسم وي زه به ستا خواله نه درځم دا هم قسم دی دا هم قسم دی خو د هغه الفاظ ناروا وو دا سړی دې ښځې ته قسم خوري چې زه تا سره نه پاتې کېږم او بیا ورسره پاتې شو ښځې طلاقه شو طلاق نه دا قسم دی نو دی به د قسم کفاره ورکوي د قسم کفاره هغه ذکر شوې ده چې دی به 10 مسکینانو له خوراک ورکوي یا 10 مسکینانو له کپړې دا د په اختیار کې دي او که دغې طاقت نه به 3 ورځې روجې نیسي دا به د فایدې لپاره ذکر کړو چې یو زنانه په حیض کې دې باندې طلاق واقع کېږي او که نه جمهور العلما دا وایي چې واقع کېږي او بعض محققین علما وایي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور داسې هغه وایي چې نه واقع کېږي او زموږ خپل ځاني زړه په دې مسله باندې مطمئن دی الحمدلله چې د حیض په دوران کې زنانه نه طلاقېږي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې ما یو قسم خوړلی او بیا مې مات کو
نو کفاره مې ورکړه لسو مسکینانو له مې خوراک ورکو خوراک مې څه ورکو ډوډۍ وه هګۍ وي او پۍ و نو زما سوال اوس دا دی چې آیا دا خوراک پوره دی په دې کفاره کې دویمه ده چې بعضو کسانو له ما یو کفاره کې ډوډۍ ورکړه بیا مې بل قسم خوړلو هغه مې مات کو نو هغه کسان له مې بیا روټۍ ورکړه نو دا طریقه صحیح ده او که نه الجواب ګوره الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده سورة المائده کې چې څوک قسم اخري او ماتې کي نو کفاره د هغې څه ده اطعام 10 مساکین لسو مسکینانو له خوراک دا خوراک څنګه دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم تاسو چې خپلو بچو له او اهل عیال له څه ورکوئ هغې کې درمیانه حال یعنی نه به زیاتې کې نه به کمې کې د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا خوراک څومره دی د بعضو علماو دا قول ده هم دا راجح قول دی وی شریعت په دې کې مقدار نه دی ښوولی بلکې الله ویلي من اوسط ما تطعمون منځنی خوراک نو منځنی خوراک خو د هر چا بدل دی که نه یو شان دی د هر چا بدل دی ښه نو څه به کې وی وکړه دا چې کومه روټۍ تا ته مناسب ښکاري چې دا منځنی خوراک دی او یو کس پې مړېږي ته پې راوله یو کس له ورکړه او دا راجح قول دی مضبوط قول دا دی بعض علما وایي نه دې کې به ته نیم ساع رالې لکه څه د پاسه کیلو علاقې چې کوم خوراک دی لکه وریجې شوې کجورې شوې وسکې شوې دا به رالې دا به ورکې خو مضبوطه خبره دا ښکاري والعلم عند الله چې خوراک ورکول مقصد دی منځنی خوراک چې کوم تا ته ښکاري هغه راواله وریکه لس مسکینان پې ماړه کړه دې رور چې دا کوم کار کړی تاسو دې باره کې څه وایي ډوډۍ او د هغې سره هګۍ او پۍ درمیانه خوراک دی نو دا طریقې صحیح دی دویم سوال دا دی چې یو پیرې قسم کفاره کې کسان ماړه کړو بیا دویم پیرې چې قسم وخوړو هغه یې مات کړو بیا کفاره وکړو دغه کسان یې بیا ماړه کړي دا صحیح دی او بلکل صحیح دی دا جدا دی هلته جدا دی منه د څه نه راغلې ده چې په یو کفاره کې یو سړی تر 2 بجې نشي مړولی ولې ځکه چې بیا لس مسکینان خو پوره نه شو که نه لکه تا اوس 9 غریبانان راوستي دي ټوله دې یو یو حصه ورکړه د یو یو ټیم خوراک هغه نهم له دې څومره ورکو 2 حصې د 2 کسانو خوراک دا بیا هم تا لس کسان نه دي ماړه کړي تا څو ماړه کړو تا 9 ماړه کړي دي نو په یوه کفاره کې یو سړي له د ډېرو کسانو برخه ورکول دا صحیح نه ده جدا جدا ورکوي یعنې په بله کفاره کې هېڅ خبره نه اخو دویمه مسله ده جدا مسله دې سره څه تعلق نشتی والله اعلم